د سترې محکمې رئیس او قاضي القضات محترم شیخ عبدالحکیم حقانی صاحب د یو پلاوي په مشرۍ هلمند ولایت ته سفر وکړ. په خوست ولایت کې 11 مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. په کابل، زابل، جوزجان، فاریاب، غور او غزني ولایتونو کې 11 تنو مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د زابل ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 80 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 111 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کندهار ولایت شهري ابتدایي محکمې په 1 میاشت کې 180 دوسیو ته رسېدنه کړې ده. د خوست ولایت محاکمو د مسؤلینو په هڅو د قتل موضوع حل او فصل شوه. د کابل ولایت مرافعه محکمې د وثیقو د تصحیح کمیسیون په 2 میاشتو کې 1 وثیقو د تصحیح قرارونه صادر کړي. د سمنګان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 15 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 43 وثیقې هم اجرا کړي دي. محترم مولوي عبدالحکیم حقبین د هرات ولایت د مرافعه محکمې د تحریراتو رئیس په توګه معرفي شو. د غور ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 191 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 100 وثیقې هم اجرا کړي دي. د جوزجان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 150 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 92 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پروان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 115 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 109 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کندوز ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 254 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 122 وثیقې هم اجرا کړي دي. په اروزګان ولایت کې 15 مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د تخار ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 388 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 115 وثیقې هم اجرا کړي دي.